یو ښکاري مرغۍ ونیوه مثال په طور دا دیوبند یو عالم دی مولانا محمد اعزاز علي الدیوبندي رحمه الله دا دغه کتاب دی هغوی کله کله د یو مثال د یو قصې شکل ورته ورکوي وی دې ښکاري یو مرغۍ راونیوه دې مرغۍ ورته وویل چې ښکاري دومره وږی یم نه چې ما ته ضرورت لري او که وږی نو زه دومره غټ هم نه یم چې ته موړ شي د نن دې خوراک نه تېرېږي نه زه به درته یو 3 خبرې وکړم او دا به د ژوند کې پکار شي ورته ویې وایه ویل یو به د لاس کې کوم یو به په دیوال کوم یو به په ونه کې کوم ورته ویې وایه وی چې کم شی چې د لاس نه ووته هغې پسې خفګان ونه کړي اول خو ورته خپل ځان ښودلی وی نور مې خوشې که چې خوشې که په دیوال کېناستېده ورته وی هات ثانیه دویمه خبره وکړه ورته وی ښکاري چې چا خبره کوله یکدم په هغې فیصله مه کوه په هغې فکر کوه بلې زه پاکستان کې یو جومات کې وم نو هلته یو انجینر صاحب راو بلې ما ته وی چې یاره د تا د دنیا علم کړی وی نو ډېر به تکړه وي ما ورته وی ما سره خوشطبي کوله ما اوس هم د تاسو نه تکړه زه در باندې یو سوال کوم او ستاسو د ټول مکتب د لاس ازاد بلې وی څنګه ما 20 اوښان دي او 15 موږي دي دا به پې طاق تړې هغه چې لاړه هغه یونیورسټۍ کې خلک راوغوښته خو چا ونه تړل وی یا به موږي زیاتې یا به یې کمې یا به دې اوښانو کې فرق راولي کې نه تړل کېږي چې سبا راغی ویلې زه به دا خپل انجینرتوب پرېږدم که تا دا وتړل ما ورته وی زما د سوال جواب همدې سوال کې دی خو ته په خبره دې فکر ونه که ما درته وی 15 اوښان دي او 15 موږي دي طاق پې وتړه ما داسې نه دي ویلي چې طاق ورباندې برابر کا خو یو رانیسه وتړی خپل هغه طاق دی هغه طاق دی نو بعضې خبرې داسې چې په دې خبرو کې جواب نو سړی به فکر پې کوي مرغۍ ورته وي ښکاري وی چې چا خبره کوله فیصله پې مه کوه اول پې فکر وکړه چې د دې خبرې وزن څومره دی بیا فیصله کوه وی صحیح ده مرغۍ لاړه ونې ته دی ورته وی هات ثالثه 3 خبره راوړه ورته وی خبرې سره به ګورو ما ډېر قمقل خلک لیدلي وو خو ستا نه غټ قمقل نه وی څنګه وی که زه دې حلاله کړی وی زما په دې ججوره کې یو لال او پوره یو پاو او دومره قیمت یو چې بادشاهان به د دې د قیمت نه عاجزه وی خو ته یو وړې مرغۍ غلط کړې ښکاري ډېر خفه شو هلته لال خبره راغله د سترګو نه اوښکې لاړې او په دې لاس باندې خوله ولګوله ورته وی کار خو خراب شو خو زه خبره وکړه هغه ورته وی ته د خبرو قابل نه یې تا ته ما 2 خبرې وکړه دې هېرې کړې تا ته ما ووي چې کوم شی دې د لاس نه ووتو هغې پسې خفګان مه کوه تا په دې لاس خوله څنګه ولګوله تا سمدستي خفګان شروع تا خو پې عمل ونه که دویم مې درته په دیوال ووی چې چا خبره کوله فیصله مه کوه په هغې فکر کوه و د خدای بنده زه سره د دې بڼکو یو پاو نه یم نو زما په دې مرۍ کې به یو پاو لال څنګه پیدا شي په دې ججوره کې نو بعضې خبرې سیرت صاحب علماو نقل کړي دي او هغه ډېر قیمتي دي مننه شیخ صاحب نورو قیمتي خبرو ته هم راځو خو د لنډې دمې وخت د دمې ته ورځو ګران لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مه ځئ له خپرونې سره پاتې شئ